نو دا به په یو کاغذ باندې ولیکئ، دې نه به 2 تعویضونه جوړ کړئ، یو به په خپل جوب کې کېږدئ او یو په دغه دکان کې یا په دغه کاروبار کې خو داسې حفاظت کې به کېږدئ چې دوستانو یو ملګري پوښتنه کړې زما په دکان کې او په مال او حال او جان کاروبار کې برکت نشته. نو داسې یو عمل درښایم د قرآن عظیم الشان نه ثابت عمل دی. 14مه سپاره کې یو آیت کریمه ده، ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة والى اخره. دا آیت چې اخره پورې وایي پیدبي در نونشي بحرمتي در نونشي ځکه د قرآن عظیم الشان آیت ده، الله به ور باندې راونیسي. نو خو ښایسته په طریقې سره پلاستیک کې یو پوخ وغیره شی به ورکړي، په دکان کې راځوړن کا او په جوب کې د هغه کاروبار چې دی انشاءالله العزیز کاروبار به مخ په وړاندې روان شي، خیر او برکت به ډېر زیات شي. دا عمل درسه لازمي وکړئ. مونږ په سلګونو او زرګونو خلک دا عمل ورښودلی دی ماشاءالله.